سپین ږیرو مشران څه معافي غواړم. یوه زنانه یو ټیوشن والا ورتلي کور لري. الله الله الله، زه چې زارۍ درته کوم مې منئ، کر سره یې مه منئ. 4 بچانو والا زنانې د ځان سره بوته مړی. خاوند چې ماښام راغی کور والا نسته، څه سوه ولاړ، ځانه اوس پسې ګرځه. تا به بچانو ټیوشن وایي، تا تعلیم کوئ، تا قاري صاحب راغوښتی و، نن دې د قاري و د ماسټر دغه نتیجه راووته. لویه بنیادي وجه دا ده چې زموږ سپین ږیری کوچنۍ بچې وغواړي. که څه زه یې مثال درکوم، که یو سپین ږیری راولاړ سو کوچنۍ بچې یې وغوښتله، تو خو دا وایې چې پیغمبر علیه السلام عایشه صدیقه غوښتې وه. زه به درته وایم دا مرداره خوله دې په مشکو په عنبرو 100 واره پرېږده، بیا د محمد رسول الله نوم واخد، بیا د عایشې صدیقې نوم واخد. ولې؟ هغه وجه دا ده چې محمد رسول الله ته خو الله ویلو چې د عایشې صدیقې وغواړه، تا ته چا ویلي؟ دلته ستا محمد رسول الله په یاد شو. محمد رسول الله 25 کلن ځوان و، ینګ ځوان، 40 ساله انجن ښځه، 40 کلنه ښځه خدیجة الکبرا، هغه یې وغوښته پیغمبر علیه السلام یې دریم خاوند بولو. دلته دا شی ولې نه در په یادېږي چې تا ته د محمد رسول الله عایشه صدیقې در په یادېږي؟ دا یوه. بله خبره به د عقل درته وکړم. که چیرې یو 50 نه 60 کلنه سپین سرې زنانه راولاړه سوله، د 15 کلن یا 14 کلن هلکه سره واده وکړي، څه پکې وایاست؟ ناکام یې بولئ، په قسم یې بولئ. نو دلته چې دا ناکامه بولئ، هغه ولې ناکامه نه بولئ؟ دا زموږ لوی سبب دی چې ښځه د خاوند د طلاق غواړي. بیا موبایل راغلی، موبایل کې ټولې خبرې زموږ زنانو ته ښکاره کړلې. موږ چې ماښام کور ته ورځو زموږ زنانې موږ ته وایي چیرې دماکه سوې وه، چیرې اوبه راغلې وې، چیرې بس اوښتې وې، چیرې مړ شي. دا زموږ زنانې موږ ته وایي. له بازاره زه را روان یم او خبرې ته راکوې، ځکه چې دا کاپیرانو ما او تا ته موبایل کښېښوئ. منت چې موبایل 5% چې د هغه صحیح استعمالېږي، 95% چې د هغه غلط استعمالېږي. پر موبایل باندې تعلق سره جوړ کړي، بس بیا سبا نکاح وکړي، 1 کال بعد هغه نکاح چې د هغه ماته شي. دا یو سبب ما در وښود. دویم سبب زموږ په پښتني سیمه کې دا دی عزیزانو، ګډ کورونه. ګډ کور، بابا دی ادې ده، 5 شپږ 8 10 زامنې دي. راولاړ سلو و دا خپل یوه زوی ته واده وکړي، لوڼې ود سوي دي یا لوڼې نه لري، صحیح سلو و دا یوه زوی ته چې واده ور وکړي، دغه زنانه د دې ټول کور خدمت کوي. کپړې هم دا پرېنځي، ډوډۍ هم دا پخوي، کپړې هم دا استري کوي، سالن هم دا پخوي، کور هم دا جارو کوي، میلمنو دپاره هغه میلمستیا هم دا تیاروي. ما ته داسې کورونه را معلوم دي چې ګډ کورونه، غټ کورونه په کور کې د ورځې 100 ډوډۍ پخېږي، 80 ډوډۍ پخېږي. نن مثلا د یوې زنانې وار دی، سبا د بلې، بل سبا که یوه زنانه وګرځو مر به دا ډوډۍ پخېږي.